زمونږ د کورونو نه خیر ځکه ختم دی چېرته پکې میاشت کې د قرآن تلاوت نشي، چېرته پکې میاشت کې د پیغمبر یو حدیث تلاوت نشي. یو حدیث موږ راوانولو، یو حدیث موږ تلاوت نکو، خپلو بچو ته دا ونه وایو چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. خپل بچو باره کې سوچ وکړه چې ما د خپل بچو له څومره اسلامي تربیت ورکړی دی. زما په کور کې تعلیم څومره کېږي، زما په کور کې د قرآن تلاوت څومره کېږي، زما په کور کې د پیغمبر یاداشت څومره دی، زما په کور کې د صحابو یاداشت څومره دی، زما په کور کې د صحابیاتو یاداشت څومره دی، زما په کور کې د علماو یاداشت څومره دی، زما په کور کې کم وخت کې قرآن راغستلی کېږي، کم وخت کې الله یادېږي، کم وخت کې پیغمبر یادېږي، کم وخت کې د پیغمبر سنت یادېږي، کم وخت کې د پیغمبر طریقې یادېږي. یقین په الله وکئ او په ما ګناهګار مه کوئ چې دا خبرې نن سبا په کورونو کې شرم دی، دا خبرې نن سبا په کورونو کې پیغور دی چې زما په کور کې د قرآن تعلیم یو کور به همداسې نه چې بچي پلار راجمع کي او کینې د قرآن ترجمه ورته وکړي، د قرآن تعلیم ورته وکړي، حدیث د رسول الله راوالي یو حدیث په کور کې تلاوت کی، فضل اعمال راوالی د هغې یو حدیث په کور کې تلاوت کی، یو بل د پښتو د اردو کتاب راوالی او هغې نه یو حدیث د پیغمبر خپل بچیانو ته وي، خپلې ښځې ته وي، خپلو زامنو ته وي، خپلو لورګانو ته وي، خپلو مسو ته وي، خپلو لمسیانو ته وي. کم یو کور داسې دی سوا د دې نه چې زموږ په کور کې فسق او فجور ښه پراخه کېږي، بېحیایي پکې ښه پراخه کېږي، ګناهونه پکې ښه پراخه کېږي، مونځ پکې نشته دی، اودس پکې نشته دی، د الله پکې عزت نشته دی، د قرآن پکې عزت نشته دی، د قرآن وقار پکې نشته دی. زموږ د کورونو نه خیر ځکه ختم دی چېرته پکې میاشت کې د قرآن تلاوت نشي، چېرته پکې میاشت کې د پیغمبر یو حدیث تلاوت نشي. یو حدیث موږ راوانولو، یو حدیث موږ تلاوت نکو، خپلو بچو ته دا ونه وایو چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. زه ګیله د مسلمان نه خود کومه، مسلمان ستا کور کې یو ظلم چېرته قال الله قال رسول نشته دی، ستا په کور کې قرآن نشته دی، ته قرآن نه رالې، د قرآن تلاوت نه کې، زما د پیغمبر د حدیثو تعلیم نه کې، نو دا کور کې به برکت څنګه راشي، دې کور کې به خیر څنګه راشي، دې کور ته به خوشحالي څنګه راشي، دې کور کې به رزق څنګه فراخ شي، دې کې به بچي څنګه نیکان شي، دې کې به ښځه څنګه نیکه شي، دې کې به مسیح څنګه نیک شي، دې کې به ماته څنګه نیک شي. سوا د دې نه چې بې برکتي به وي، سوا د دې نه چې جړه او فریاد به وي.